موږ توقع دا وه چې نن به محکمه فیصله وکړي د دې د خوشي کېدو ځکه چې په جګه سطحه باندې موږ ته هغه اطمینان چې هغه راکړل شوی و وزیر داخله هم اطمینان راکړی و همدارنګه نورو چارواکو هم اطمینان راکړی و مګر خواشینونکې وه چې محکمې نن داسې یو فیصله وکړه چې هغه زموږ د توقع خلاف هغه ستاسې ټول توقع خلاف و ځکه شربت ګله طبعا یو طرفه به یو د دې څیره یو جهاني شهرت لري او د خلکو زړونو کې به ځای لري مګر په حقیقت کې یو غریبه ښځه ده مریضه ښځه ده کونډه ده او د زړه سوي ده نو دغه اړخونه په نظر کې نیولو سره د دې په زندان کې اچول یو څوک چې اصلا د خپله کوره نه وي وتلي همیشه داخل د کور کې وي یو کلیواله پښتنه په دغه شکل باندې برخورد دا زما په ان باندې او د اکثرو خلکو په ان باندې یعنی ښه دغه نو په دې باندې علاج دپاره څه وشي هغه بیمار هم نه ناروغ نو دا به درته ووایم چې همدا اوس شربت ګله په زندان کې نه ده هغه په هسپتال کې ده یو خاص اتاق او یو کوټه دې ته اماده ده خواله په دې کې ده چې د فامیل کسان هم کولی شي راشي لاړ شي د هغې ټسټونه میسټونه به هم وشي نو د یو طرفه چې تر څو انشاءالله دا د محکمې خو د عدالت خبرې دي د قانون او دغه خبرې دي په سفارتي کچه باندې څه پکار دي د دغې دپاره یا تاسو څه منډه تړله وانې نو دا چې چودري نثار خپله په عام شکل باندې په دې خبرې وکړې دا به زموږ د سفارتي منډې حوالې ځلې وي دا داسې نه وي چې مګر نن هم ما خپله د پاکستان صدر اعظم سره هغې نه درخواست وکړه چې په دې کیس کې مداخله وکړي او حکم د ځکه دا خو فدرال کیس دی فدرال د خپل دومره کیس هم نه دی چندان نو هغې د خپل کیس وباسي او دا خبره د خلاصه کړي ټوله دې کړي